لا پانا پوزه دل په دې څوک وام کنه سم شه کنه لږ مخړه کنه بوګا څنګه السلام علیکم السلام بس تا مرضی اوس ته نه وایم اوس مالدار شوی ما الحمدلله دا شوی الله دې دل ډېر تیر درکې الله دې د دوبه شیخ کا نو ما ته خاصم په یو زما ستا په مال کې فرق نشته السلام علیکم دا کشلو پخلو دا سره چې مېسې وې دا دلته سکون ناس دا خاصه لکه غریبي کو کنه مستی خو بچاته نه خیر فرحان ډیره مننه یاره خوشاله اوسه ابو ګا شل ګلونه راوړه الله دې موبایل خراب کی مکه ولا څه خیر مسافر دی قبليږي شل ګلونه راته څوک نه ولي نو زه نه خپه کېږم نو زه چې درته وایم الله ښه کړی ملک مطلب رابطه وساته نو بیا رخصه پتا سکو مخیرن الله خو سره د کمرې به واخلم قیمت ته وایا رولیږه هغه د لیشه د مور رولیږه یو 2 کروڑه روپۍ نه دوره خو مې لا وس کې نشته خو لکه مطلب دا خو ته به ناسته کښېنې چای شی قسم دې ما سره خو بالکل دې طرف ته داسې ناستې چې توبه مې دې خدای روزان نه ګرئ فجر علم السلام علیکم سلام ورحمت الله وبرکاته بیا وته دا ووایه خانور څنګه یې حالات مالات زندگی کار روزګار ډیوټي میوټي واړه زاګو کور کلی کور ته ځم یو ځای ځو کنه ټیکټ کې دوه نومه ولیکه دې خولې ته خو دې ګوره دې خولې ته زه به تا ته قسم غوږ کېږده نو چې دغه څه کې ځین دغې کې زم کنه که ته په اواز یې زه په کشتۍ کې ځم زه وایم زما پکې صرف دا یو مطلب دی زه په لانچ کې ځم زه به د سمندر په غاړه د سره لوټ شم دې کې څه خبره او نو زه وایم چې ته په خپل ټیکټ کې زما نوم ولیکې پوه شول نزال ته کې په ایرپورټ کې به یو ګانا هم جوړه کړه پوه شول چې ټیکټ مې کړی دی لاجاز کې به درځم او د لاس نه به مې ونیوې غړې خپه یم خیال لري بوج پړه مې بوج دی ځکه داسې خبرې کوم قسم دی بس کلي ته روان یم منې کله بس کېدای شي روژې نه پس لړ شم خبره ده زه واده کوم ته خپه کېږي نه الله دې زما زړه وچوي چې زه خپه کېږم هغه خوځې چاو خو کوئ که نه زړه خو ستا صرف ذرې ذرې دی هغې کې پاتې سي دي خبره درته کومه که زما واده و کالی مالي کې لږ پرخ راغی نو ته به راته دغه راکړې د خپلې والی مالی بیا به یې درله درکړم او ولې نه بیا به دې هلته کې زموږ ځای کې تامبو اچولي یو 2 میاشتې به پرته چې دلته زما والی پرتې دي په شرمونو پوه شولې مونږ به غشته هر څه خوا دېخوا کې الله کامرانه مننه یاره خوشحاله اوسې قربان دې شمه ډېره مننه مړه بس بله 400 والې سره لګیا یم بلا خبرې مې ستا باره کې وکړې ولې تپوس ته وکړه بیا به ورته ووایي ښه مې ویلي دي بد مې نه دي ویلي ګورې هسې لکه مطلب زه دې نه یادېدمه دې دوره وخت کې ولته مړی سو خو ژوندی خیر بیا مې انسان دی نو ولې زه ستا فرینډ نه یم نو یې که نه بس صرف فرینډ یم نه د ترور زوی مې راشه که نه یې فرینډ یم د څه وکړمه پلار درله وویمه دوست تا سره مې قربان شمه سر کې مې سپینې خسره ووتل بس بوډۍ شومه
سپین خیر دی خو چې سپږې درکې نشته ځکه د سپږې علاج نه کي یا بچي راوړي سپین له به خیر د تور رنګ ورکو زه درته صحیح خبره کوم ته خاندې تمام بابا سر کې مې زړه شوم بس ته بوډا شوم نه په ایمان درته وایم لکه ټایم خو تېرېږي که ما کس پکشته وړی ما ته پرڼ مرڼ مه وایه سړی چې ته دوست موس وایه نه ولې نه زر ګوره بعضې پیغو کې خیره الله هم دا ګوتې خرابې که الله موبایلونه ورته لوړ شي یو ټکوئ که نه نه کوم ځای یو خبره هم چا سره نه کوم ځای ډبل ټایم ما څوک نه کوي نو هلکه دا ټول تې ما ته راواوړئ خیال دی دې خوا راشئ تې نه کوم دا نه یو خبره هم نه کوم بس زه به خبره کوم تا نه په خپله خوله تښتي تا نه په خپله خوله تښتي زړه مې ستړی شو د دو ته په چغو چغو چې ظالمان دا شیشې ټکوئ سلام علیکم سلام ټولو ته دانې اجي قربان توره ښکلی اواز کې په ایمان درته یم زه وایه ما څه ویلې ها تا یې ما رفیع یو ځای کلي ته ځو زما خیال تا دا خبره کوله نه مړه زه خو اوس ځم که نه مړه زما پلار بیمار دی بس تا خو مخکې مې هغه بیمار دی او علاج وشو لکه مطلب لا علاج کېږي نه لکه یا مطلب اپریشن یې وشو ورته بل لیکلی دی دا د څه اپریشن د خپو نه د دې ښې خپې ده که نه په دې سره ختلی وو نه دا یې ختلی نو څه پې خوړلی وو مونږ ته پته نه وه که نه هغه داسې پولی شوه چې هغه داسې پولی شوه که نه بس بیا دغه دوایانې خوړې او هر څه مې ورله کړ ډاکټر ته م لاړو هغه اوس هغه سمبل شی جوړ شوی دی نو د خپې رګ نه دی په دې د خپې دا رګ دا ورسره چور ختم شوی دی اوس چې اپریشن یې وکړو نو خپې رګ یې لږ بچ شوی و اوس بیا هغه ځګی نه دی دومره پړسېدلی دی اوس چې ول بل اپریشن کوي نو دې کې د خپې چور ټوله مسله ده نو یا به مې دا رګ کېږي یا به بل شي کېږي نو بس الله یې ټیک کړي نو حساب پې ډېر لګي که نه مړه روغ شه په حساب په ګولۍ والا خدای دې بیخ وباسه په اخري عمر کې چې کوم دی سره څوک اپریشن یې کوي نه یو خبره شوه اخري عمر دی تارې په سر کې د ویښته سپین ولګېدل پلار به د څو کال وي پوه یې زما پلار خو د 80 کالو دی 80 لیک دی 80 کاله چې بل کال راشي زه به د 25 کالو شم په هغه به بلا پیسې چې پې لګې پوه شولې نو چې د دغه ځای نه بره لږه خپه کټ کړي او بله خپه وله والین ښه نه د زندګي خو به هغسې هم لکه مطلب تېروي اوس دې ورته چې اپریشن یې ورته کړی دی نو بس نو اوس یې ورته همدا خبره کړې ده سلام دا خبرې ما سره مه کوه که نه ته ولې ما نه تپوسونه کوې روک شه خدای دې بیخ وباسه تسلي دله در کومه ښځه اوس په جړا شي نو زه ولې به جاړم زه به ولې جاړم پلار دې نه دی پلار مې دی الله دې روغ کړي نو ولې نو زه هم چې الله یې روغ کړي که نه بس ته ما دا خبرې مه کوه نن سبا چا سره غم کې شریک کېدی هم نشي شریک نشي دا ستا خبرې دي لکه اخلاق زده که چې خدای ښه کړي اخلاق تاله درځي چې مت وې اخلاق کې نو ګوره نو یو خبره دا نه ده کړه لکه ګوره زه خو تاسې خبرې کوم که نه دانې نو ګوره داسې چل دی که نه زما د دې خبرې دا مطلب و یو منټ ستا خبرې مخکې زما د دې خبرې دا مطلب و غریب یې که نه نه غریب هندو دی چې ایمان یې نشته ته پوه نه شوې په خبره باندې مړه ته ماته دا خبرې مه کوه که نه لایف کې نه کوم درته وکې خلاص نور وایه حالات دا زما مخکې په لایو کې اورېدلي چې تا ډېر فریاد کوې زما دکه شانتې مشکل دی ما سره په خبره اورېدلې وه
خبره په هغه ځای ختمه دلته خلک ریکارډینګ کوي پرېږده مړه دا خبرې ګوره که نه دا خبرې مه کوه خو ما خو تا درته ما درته د دې د وجې ویلې سردار چې که زه ځم پاکستان ته نو زه به د دې د وجې ځم نو بس د مجبورۍ د وجې خلک دي نسې خو نه دي او دانې ټیپر پوز یې خبره درته کومه وایه چې ته کور ته لاړ شي که نه چې اوس ته به څونه وخت تېرې والله تقریبا چې ویزا مې اوس ولګېده آی ډي مای ډي راله پوه شولې یو میاشت نیمه تېروم روجو له پیسې ګټم او قسم دی چې بیا ځم نو وایي څو دیګه به پخې بلا ملګري مې د نیم خلک پر ټیک ټاک دا راولم څو دیګونه به پخې د پلار یو زوی مې ډومبۍ خادي را پوه شولې ځان چې ځان پکې حلال کړم اوفې خو مړه ستا به څه واده وي خو یو 3 دیګه وریجې به درله زه والمه نو دا څه خبره ده دغه او تیری که ما ته پته وه دا خبره به ما ریکارډ کړې وه ځکه چې ته خو خلک هلته اوسې بیا رې پته نه لګي تا به بیا څوک ما کله وایي چې ویلي دي او چې دانې او چې کله زما واده وي که نه سرداره مننه قربان چې کله زما واده وي که نه زه خپل واده کې تا انوایټ کوم بس خو یې دله داسې ځای درکړي چې ته پکې ټول عمر خوشحاله او د خلکو د دې خبرو نه خلاصه شي قسم په الله دا مې بل چا د ما خبره شیطان ډېره خفه یم ټول زما خلاف ګفټینګ کوو دوه نور والا نو که نه مننه راهیل ډېره مننه الله دې خوشحاله ساته نو دانې نو که نه نو بس ستا واده 3 دیګه وریجې دي زه به یې د شپې پخوم غټې وریجې 400 والې هغه یخېږي نه هغې کې به تیلې وې رک شه مړه خولې ته دې وګوره د شپې غټې وریجې خلک ځکه د شپې پخوي که نه چې یو غټې وریجې دونه څو خوړی نه شي که نه ما ته پته تاسو خو لکه مطلب ما ته د ورځې به نرۍ وریجې پخېږي د شپې زه 3 دیګه وریجې پخې کړم هغه 3 دیګونه نه دانې 3 دیګونه ځکه پخوم چې د شپې مېلمانه ډېر وي که نه بس غټې وریجې به بخورې او سلاد چکني به والا وکړو او بس روټۍ به خورې او بس کورونو ته به ځې د ساري بیا نرۍ وریجې پخې کړه د شپې غټې وریجې پخې کړه د کلي خلک دي مړه بس کیسه ختمه وه زه خو به مېلمه یم ښه چرګه مرګه به خورې خوږې کورنۍ چرګه سوچو غوړو کې خورې ما به ګورې په دغه 400 والو وریجو نه دوکه کې چې تیلې راوالو دانه هم بس لکه 5 وړو سره کېنوه څنګه دانه ګورې چې ته ما ته 400 والو وریجې کېدې وه چې دانه به ماشومانو سره کېني او بس تیلې به تاله خو ته خو به زلمی وي که نه تاله خو به خپل مور په سوچو غوړو کې چرګوټۍ پخوي که نه نو ته به هم دغه شان پوخ کې که نه لکه دا چې ته راغه سر نه راځې نو غټې وریجې خو به دیګمار پخوي ما نه چل راځي شهاب وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته اوشه خو لکه زه خو لکه مطلب مېلمه به یم که نه پرسنل چې ورته وي تا خو چې د کلي خلک دي نو پوه شه نو ګوره دا نو ته ستا چې واده دی ګوره زه دل نکریزې راوړم یو زه به دل 3 دیګونه وریجې پخوم غټې دیګمار به یې دله پخوي کولال ماما زمونږ په کلي کې یو کولال ماما دی هغه به وریجې پخېږي زه به ورته ووایم داسې نتکی به درله جوړه کړم داسې پوزه به دنه کته پرته وي مطلب غټه نتکی به وي داسې هغه پړې به ترې نه شو جوړه ځکه دومره وس هم نشته دی غټه نتکی درله جوړ د خولې ته یې وځم زه نتکی نه اچومه خبر دا نه که نه خرڅه به یې کې ځان لکه نه نه زه نتکی نه اچوم د بل درله ښځه بیا به درله چېرته کې یو ښه غونته کې لهنګه پېژنې لهنګه نه لهنګې هم زه نه اچوم
لوښي موښي به در راوالم زه. لوښي مونږ کره ډېر دي. نو څه چلو کوم کا ټایر ولم ها. داسې ووایه که نه. چیلی به درله والم بس چیلی الله بچي دې به مې کله ډېرې راوړي. ډېرې درکړه. الله دې له دومره درکړه چې سنبالي باندې نه پوهېږي. بس دانې زه درنه ځم. چېرته دی ګپ ډېره مره کړې ده خدای دې ووښه. سوري.